اصل غریب څوک دی تاسو ته پته شته؟ اوس په تاسو وایي چې د چا سره پیسې نه وي، د چا سره د دنیا مال او متاع نه وي، د چا سره د اوسېدو دپاره ښه کور نه وي، د چا سره د خوراک دپاره روټۍ نه وي، د چا سره د ګرځېدو دپاره ښه سورلي نه وي، نو دی غریب دی. نه، اصل غریب دا نه دی. نبي کریم صلی الله علیه وسلم یوه ورځ د صحابه کرامو نه تپوس وکړو، ویل غریب څوک دی؟ نو صحابه کرامو ورله جواب ورکړو، یا رسول الله هغه سړی غریب دی چې د هغه سره د دنیا مال او متاع نه وي، د هغه سره پیسې نه او د ژوند د تېرولو اسباب ورسره نه وي، نو دی غریب دی. نبي علیه السلام ورته ویل نه، اصل غریب هغه دی چې کله د محشر میدان ولګي که نه او د انسان راشي او د ده سره د تهامه د غرونو عمره نیکۍ ورسره وي، د تهامه د غرونو عمره نیکۍ ورسره وي، خو چې کله دی د الله تعالی مخې له راشي او حساب کتاب ته ودرېږي، نو یو انسان به راشي او چې الله تعالی د زما غیبت کړی دی، الله تعالی به ورته وایي ته د خپل حساب نیکۍ واخله. بل به راشي وایي الله تعالی ما سره یې جګړه کړې ده، زه یې وهلی یم، الله تعالی به ورته وایي د خپل حساب نیکۍ تې واخله. بل به راشي وایي ما ته یې کنځل کړي دي، الله ما ته یې کنځل کړي دي، الله تعالی به ورته وایي زه ته هم د خپل حساب نیکۍ واخله. بل به راشي وایي الله تعالی په ما پسې مذاق کړی دی، زما په صورت پسې، زما په شکل پسې، زما په جامه پسې مذاق کړی دی الله تعالی. الله تعالی به ورته ووایي ته هم د خپل حساب نیکۍ واخله. بل به راشي ورته به وایي الله تعالی ما ته یې کنځلې کړي دي، الله تعالی به ورته وایي ته هم د خپل حساب نیکۍ واخله. بل به راشي وایي الله تعالی زما یې بېعزتي کړې ده، زه یې د خلکو په مخ کې شرمولی یم، الله تعالی به ورته وایي زه ته هم خپلې نیکۍ واخله. بل به راشي وایي الله تعالی زما په باره کې چغلي کړې ده، ما ته نقصان را رسولی ده، الله تعالی به ورته وایي زه ته هم خپلې نیکۍ واخله. بل به راشي وایي الله تعالی زما نه مال پټ کړی دی، زما نه پیسې پټې کړي، الله تعالی به ورته وایي زه ته هم خپلې نیکۍ واخله. تر دې پورې چې خلک به راځي او د ده نه به نیکۍ اخلي، نیکۍ به تې اخلي، نیکۍ به تې اخلي او دی به خالي پاتې شي، د تهامه د غرونو عمره نیکۍ به او دی به خالي تش تور به پاتې شي. نو بیا به هم خلک راځي، څوک به وایي زما یې غیبت کړلی، څوک به وایي ما سره لانجه کړله، څوک به وایي ما ته یې کنځل کړلی، الله تعالی به ورته وایي تاسو د خپل ګناهونه راوړئ او په ده باندې یې بار کوئ. نو هغه انسان نه به هغه د تهامه د غرونو عمره نیکۍ ختمې شي، د تهامه د غرونو عمره به هغه ته د بدو او د ګناهونو غرونه جوړ شي. نبی علیه السلام ویل اصل غریب دغه دی. الله دې د دغه غربت نه مونږ ټول مسلمانان په خپل امن او حفاظت کې وساتي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.